چې اے صاحبہ تاسې چې د کوم ملګري اطاعت کړی بچا مو ایمان راوړی د هغه حسب او نسب بیان کا بیا ډیر مفصل گفتگو شوی ده الى آخره نجاشی بادشاہ ورته وایي چې اے صاحبہ تاسې ته چې ستاسې نبی او پیغمبر کوم قرآن تلاوت کوي کوم کتاب هغه کتاب ما ته تلاوت کا حضرت جعفر ابن ابی طالب سے سورہ مریم شروع کا دیر آیاتونه نجاشی بادشاہ د وړاندې تلاوت کړ بادشاہ د سترګو نه اوښکې روانې دي جاری چې کله مجلس ختم شو صحابه لاړل دا چې کوم نور خلک ورغلي جاسوسان د دې په غفلان کامیاب نشو نو خپل ملګري ته وایي چې قسم دې سبا چې راشم بادشاہ له به زه دوکه ورکوم سبا به دویمه ورځ باندې بیا راغلل چې رالل نو بیا یې څه نورې پروپاګنډې جوړې کړې یو پکې دا وه اے بادشاہ سلامت دا کوم خلق چې مونږ تښتېدلي ستا کلي علاقې ته انهم یشتمون عیسی و امه دغه کسان دا کنځري کوي عیسی علیه السلام پسې او مور د هغه پسې نو هغه نجاشي بادشاہ خو عیسوي و هغه باندې دې خبرې ډېر بد اثر وکړ ورته وایي چې هغه کسان بیا راولئ حضرت جعفر ابن ابي طالب سے راوست بیا ولاړ دی بادشاہ ورنه پوښتنه کوي چې اے صاحبہ آیا تاسو د ستاسو نبی او ستاسو کتاب زمونږ د پیغمبر علیہ السلام متعلق څه خبرې کړي چې عیسی علیہ السلام څوک او د چا زوی نو حضرت جعفر ابن ابي طالب قرآن کریم اخری تلاوت کې مصحف نه دی بلکې پاڼې دي ورسره لګیا دی تلاوت کې دی آیت تراغه قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا مونږ خپل پیغمبر علیہ السلام دا فرمایلی او زمون قرآن داوی چې عیسی علیہ السلام نه د خدای سوی دی او نه خدای دی نه درېیم خدای دی نه د خدای سوی دی بلکې دا د الله یو بنده دی نبی دی پیغمبر دی او مور یې ډېره بزرګه ښځه تېره شوې ده هغه عیسوي بادشاہ چې دا خبرې واورېدې دغه نه راښکته سلال دی راغی حالینې باندې وډوکې داسې یو ټکی پروت دی هغه راخلي او لاس کې راواغست خلقو ته وایي چې ای خلقه که تاسې منئ که نه منئ او خپل اعلان کوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نجاشی بادشاہ ایمان باندې مشرف غرونو مانس کو چې قرآن هغه کتاب چې د غرونو په شان خلق دی خپل ځان ته راوستي کله چې نجاشی بادشاہ بیا وفات مفصله واقعه ده الی آخره چې کله وفات شو امام الانبیاء مبارک صحابه کرام سره ولاړ مبارک فرمایي مات اليوم رجل صالح نن ورځ ډېر یو نیک انسان وفات شو او غیبانه جنازه مبارک د هغه پسې کړې بیا نو قرآن عظیم الشان